نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي که زما په امت ګرانه نه وي او تکلیف نه وي او مشقت کې نه پرېوتی زما امت، ما به دوی ته حکم کړی وی چې د هر مونځ په وخت کې به مسواک کوئ، دا به پې فرض شوی وی، خو فرض کومې نه، مطلب الله رب العالمین نه دا نه غواړم چې زما په امت یې فرض کړي، ولې که نبي امر وکړي بیا خو به فرض شي که نه، نو ترغیب یې راکړی دی خو امر یې نه دی کړی چې ګوره خامخا به بغیر د دې نه ګوره مونځ نه کېږي او مسواک به وهې، که دا امر یې کړی وه ګرانه وه که نه. نبی علیہ السلام فرمایي بیا به ډېره ګرانه شي، چا سره مسواک نه وي مونځ به ترې خرابېږي، هلکه مسواک نشته دی، مسواک خو فرض دی، یا به جمع ته ټیم کم وي نو که دی مسواک وهي جمع ترې خرابېږي، نو دا امت به مې په تکلیف کې پرېوتی وی. او بل روایت کې راځي د اودس په وخت کې به مې ورته د مسواک حکم کړی وی، خو دا حکم فرض نه دی خو سنت دی، ترغیب یې راکړی موږ له چې مسواک استعمالوئ. مسواک ډېرې فایدې دي. حدیث کې نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مطهرة للفم مرضات للرب، خوله پاکه کی او الله رب العالمین رضا شي په دې باندې مسواک باندې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه په هغه کارونو موږ ته امر نه دی کړی چې موږ د هغې د لاسه په تکلیف کې پرېوځو.